مرض وهلي به خدای جوړ کړي، خو سترګو وهلي رنځوران دې مړه به شي. په ټولنه کې دا مشهوره ده چې بد نظر څه شی دی؟ څه ته ویل کېږي بد نظر؟ څوک چې سترګې وو هغه قبر ته رسوي. داسې کېدلی شي چې د هغه په رزق کې کموالی راشي، کاروبار یې له منځه لاړ شي. سترګو کې بله سترګه غوندې لري او دغه ځای نه یې سړی کړوپي، وایي دې نظر ډېر سخت اثر کوي. څنګه د نظربازانو ځان وساتي؟ بعضې نظربازان ښه درته معلوم وي چې دغه فلان سترګې لګېږي، خو هغه یا د فامیل غړی وي یا د خپلوان وي یا کلیوال وي، هغې نه خلاصون نه وي. ځان څنګه وساتو؟ یو نظر د بد علاج درود پر رسول الله مبارک دی، ځکه دا درود د رحمت سبب دی. دا سړی د شریعت له مخې څومره مجرم دی؟ دا باید اسلامي حکومت ته عریضه وشي که نه، چې هغه دغه سړی چې دی بندي کړي. د چا چې ښه کور وګوري، د چا ښایسته بچی چې وګوري، وایي ماشاءالله ډېر ښکلی دی، تاثیر لري. انسان یو شی ویلي که نه ښایسته ځای ویل ده، خدای برکت پکې واچوي، د برکت دعا ورته وکړه، په سترګو یې مه وهه. بعضې په وخت کې داسې اوازونه راپورته کېږي وایي دا لوګیا کول دا شرک دی. پیغمبر علیه السلام تعالی الله فرمایي که تا شرک وکړه، پیغمبر علیه السلام تعالی وایي لا یحبطن عملک، ټول عمل دې برباد بشي. په لنډه که هغه دعا ورته ووایي تر څو په خپل کور کې هغه عملي کړي، الله صحت ورکړي. زه به داسې دم ورته وښیم چې هغه علما چې نه مني هغه به مني. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او زموږ د خپرونې سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو، د خپرونې نننۍ موضوع مو نظر ته ځانګړې شوې ده. هغه نظر چې بد وي، هغه نظر چې انسان ته ضرر رسوي. نن په دې باندې خبرې کوو چې کوم نظرونه دي چې هغه د انسان دپاره ضررناک وي. دا خلک څوک دي چې د هغوی په سترګو کې دغه نظر پروت دی؟ څنګه پوهېدلی شو چې یو انسان بد نظر نه متضرر شوی دی؟ د دې نښې نښانې او علامې څه دي او علاج ته هم راځو چې علاج یې په څه کې دی؟ د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث عبدالتواب حنیف صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره یې لرو. شیخ صاحب ښه راغلاست، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. جناب سید صاحب، تاسو ته ستاسو د برنامې ټولو اورېدونکو لیدونکو او زموږ ستاسو ټولو محبونو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته وایم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. شیخ صاحب راځو، په ټولنه کې دا مشهوره ده چې بد نظر څه شی دی؟ څه ته ویل کېږي بد نظر؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. وی مست د هغې مخم چې مستانې لري سترګې، مست د هغې مخم چې مستانې لري سترګې، بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې. الله اکبر. بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې. جناب سیرت صاحب، یو ښه نظر دی، نیک نظر، یو بد نظر دی. په دنیا کې، د دنیا کې همیشه چې وګوري هر شی دوه مخه لري. دا سترګې چې دي دا د الله یو نعمت دی، او داسې نعمت دی چې هغه څوک په قدر پوهېږي چې چا سترګې نه وي، او بیا هغه څوک په قدر پوه شي چې هر کله ترې دا سترګې خدای نه خاصه خدای پاک واخلي. خداوند متعال دې موږ او تاسې همیشه په سترګو بنا لري. آمین. او هغه سترګې دې الله رانه کړي چې مسلمان پرې د نظر کړو. آمین. او مسلمان نه پرې تکلیف ورسوي. جناب سیرت صاحب، بد نظر او ښه نظر زمونږ او ستاسې حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره لوی شان و، لیکن مشرکانو منله چې دا نظر چې دی دا شته، دا بد نظر. ځکه پیغمبر علیه السلام ته نظر بازان کې نه ویلو، نظر باز خلک چې هر کله دا تلاوت کوي که نه، نو په دې وخت کې نه د اواز خوږ اواز وي، په دې اواز یې د نظره کوي.
ورته متوجه شئ بله چې دا اواز ختم شي. نو قرآن کریم کې خپل الله فرمایي چې وان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم، قریب د هغه کسان چې کافران دي مشرکان دي تا په سترګو باندې ووایي، تا په سترګو باندې وولي لما سمعوا ذکره، هر کله چې قرآن کریم واوري او دوی څه وایي مقابل کې ویقولون انه لمجنون، دوی دی یو لیونی دی، یو لیونی انسان دی، دیوانه دی. نبی علیه السلام خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم و الله فرمایي وما هو الا ذکر للعالمین، نه دی دا زما حبیب محمد رسول الله مگر دا ذکر دی دپاره چا د الله مخلوقاتو دپاره. نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې العین حق، سترګې چې دي دا حق دي، بد نظر څه دی حق دی. بله او حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چیرته د الله د قدر نه بل شی مخکې کېدلی شوې یا خو د الله تقدیر دی که نه، بله او د الله قضا چې ورته وایي الله قضا او تقدیر، که ده نه بل شی مخکېوالی کولی شی مخکېوالی لسبقتها العین، ده نه به سترګو مخکېوالی کړی وی، سترګو ورته وړاندېوالی کړی وی. نو بد نظر د هغه شی دی چې ټول خلک یې مني او ټول علما یې مني. او د دې آیات لاندې چې پیغمبر علیه السلام ته الله پاک نازل کړی چې ویکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر ویقولون انه لمجنون، دې کې ډېر مفسرینو لکه حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه، حضرت حسن بصری رضی الله عنه او دارنګې علامه ابن کثیر رحمه الله او دا ویلي چې دا آیات د بد نظر په حقیقت باندې دلالت کوي چې بد نظر شته. بله قرآن کریم کې الله فرمایي ومن شر حاسد اذا حسد، هو ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم پناه غواړم من شر حاسد، د شر د حسد کوونکي نه چې کله حسد وکړي. بله نو حسد کوونکی چې حسد وکړي نو انسان په سترګو باندې وایي که نه، علما ویلي چې حسد او بد نظر یو د بل سره ژوره اړیکه لري. بله یو د بل سره ژوره اړیکه لري، ځکه ډېر بد نظرونه د حسد له امله دی. اوس مثلا موږ او تاسې په یو ښه موټر کې ناست یو یا په یو ښه اجره کې یو ښه ځای کې ناست یو یا مثلا یو ښه برنامه وکړو، دا برنامه کې د بد نظر هغه خلک چې موږ سره حسد لري پوه نه شوې او څومره ښکلې برنامه ده، ښه نیت نه وي د بد نیت نه وي. ډېر خلکو د بد نیت نه دا خبره ما په دغه کې ولیده چې دا علما چې دي دا د پیسو دپاره کار کوي. دا اوس پورې شمشاد کې بیان کوو، اوس پورې دلته دي موږ شمشاد کې هم بیان موږ د الله د رضا دپاره کوو. دلته چې دا برنامه هم جوړه کړې ده دا برنامه هم د الله د رضا دپاره جوړه کړې. زموږ هدف او غرض دا دی چې مسلمانان د نړۍ د ټول مسلمانان د جهان دا په دې باندې پوه شي چې دا قرآن و سنت هر شی په قرآن و سنت کې واضح دی. جميع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال، ټول علوم په قرآن کریم کې شته، لیکن دا بله خبره ده چې د خلکو نظرونه افهام د خلکو عقلونه دنه عاجزه دي، کنې هر شی په قرآن کریم کې شته. نو ځکه پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي چې ومن شر حاسد اذا حسد، د شر د حسد کوونکي نه پناه وغواړه چې کله حسد وکړي. نو د حسد او بد نظر دا دوار سره منځ کې جوړې اړیکې لري. یو خو نه دي، فرق لري؟ نه فرق خود لري، خو لکن څوک چې نظره کوي حسد د وجې نه نظره کوي دي. اول به حسد راځي، تا سره ستا د برنامې سره مثلا څوک حسد لري هغه یو نظره باز انسان دله کېنولی دا برنامه د نظره که ونه شي د نظره کېږي، دې کې بیا ډېر لانجې راځي. جناب اشرف صاحب دا حضرت یعقوب علیه السلام څومره لوی شخصیت دی. یعقوب علیه السلام لیکن خپلو بچیان 12 زامن یو که نه 12 زامن یو، خپلو زامنو ته وایي یا بنیه ای زامنو ای بچړو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه، ای خلکو ای زما زامنو یوې دروازې نه ټول مه راځئ، مه داخلې غونډې یوې دروازې نه، ځکه چې داخل کوو چې دا خو سمه لیوا ده، لیوا سرحدي ده او ټول ځوانان دي. نو د یوې دروازې نه دا په څه خاطره وایي که نه؟ دا یعقوب علیه السلام پیغمبر خو په دې پوهېده
چې بد نظر به ووهي، بله سترګې به ووهي او سترګو چې ووالي نو بس بیا ته خلاصېدی نه شي، ټوپک نه به خلاص شي، جوړ به شي که نه. لیکن د بدو سترګو نظر نه څه دی، دا خلاصېدل سخت دي. ښځې وایي، ښځې څه دي، ښځه به پخوا یو متل کو وایي د ښځو ناښځو د ښځو پخواني متلونه به اکثره د ښځو صحیح او هغه به ویل چې وایي چې د نظر چې بد نظر څوک والي، بد نظر که نه، د مرض نه خلک خلاصېدی شي، لیکن سترګو وهلي رنځوران دې مړه به شي نه. پوه نه شوې؟ وایي مرض وهلي به خدای جوړ کړي، خو سترګو وهلي رنځوران دې مړه به شي نه. څوک چې سترګې ووهو هغه قبر ته رسوي. یقین وکړه. دا د نبي اسلام مبارک او د علماو اقوال دي په دې کې. جناب سیرت صاحب علامه عبدالقیم جوزي رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی، د هغې نوم دی زاد المعاد. زاد المعاد چې دی هغه کې لیکلي دي او د سترګو یو دم خو دم نه ته به مرسته راشو چې د سترګو دم هم په دې کې شته دی. علاج ته راځو انشاءالله. و یو نظربازو په یو ځای کې په لاره به ناستو، خلکو قافلې تللې په دې لار باندې، دې قافلو کې به چې اوښه وه که نه، اوښه نه ده پخوا د قافلې خلکو په اوښانو د بارونه وړل همدغه موټرونو، او چې څنګه به یې داسې ښایسته اوښه ولیده چې څنګه به یې ولیده سم داسې ټپ را به ګزاره شو او وبړپې د بړبه شو. یعنې سترګې انسان د مرګ سره مخ کوي، بد نظر انسان د مرګ سره مخ کوي. نو یو ځای کې قافله روانه ده، په دې قافله کې د یو سړي ډېره ښایسته اوښه ده. لار کې چا ورته ویل چې وروره ته خو په دې لار ځې او په دې لار کې یو نظرباز انسان ځوان ناست دی، یو سړی پکې ناست دی او دا اوښه دې ډېره حسنداره ده، ښایسته ده. نو که څنګه یې ولیده که نه ته نه خلاصېږي، خوښه ستا ده. هغې ویل ځه ما ته د سترګو دم یاد دی، انشاءالله چې زما اوښه څوک د نشي نظره کولی، دا دمونه هم اثر کوي. که دمونه اثر نه کولی، پیغمبر علیه السلام خپل ځان نه دمولی. بعضې خلک دم نه مني، وایي دم نشته که نه. حال دا چې جبریل علیه السلام به په خپله د اسمان نه راته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به یې دمو. د دواړو جهانو سردار بسم الله ارقیک من کل شیء یؤذیک الله یشفیک. په نوم د الله دې دمومه، دم به په چی په نوم د الله پاک بسم الله ارقیک، په نوم د الله دې دموم، من کل شیء یؤذیک، د هر هغه شي نه چې تا له ضرر رسوي که نه، او الله یشفیک، شفا ورکوونکی څوک دی؟ الله پاک دی. نو جناب سیرت صاحب او بل حدیث کې دا راځي چې اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق که نه، او ومن عذابه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين ان يحضرون. حضرت عمر رضی الله عنه مبارک عمر بن عاص هغه روایت د حدیث راوی دی. هغه وایي چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک چې دی، نبی کریم علیه السلام مبارک هغه به دا حدیث بیانو، و اذا خاف احدکم فی نومه، هر کله چې ستاسې نه یو څوک په خپل خوب کې ډارېږي، و ده یو ډارېږي او بعضې خلک بیخي خیز وایي او خیز وایي، فلیقل عند نومه، نو د خوب د ویدو کېدو په وخت دا کلمات وایي، دا دعا دې وایي اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، پناه غواړم په الله جل شانه باندې د شر د هغه مضرو شرونه چې الله پاک پیدا کړي که نه، ومن عذابه د الله د غضب نه پناه غواړم، ومن عقابه د الله د عقاب نه پناه غواړم، عذاب نه که نه، ومن شر ومن همزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نه پناه غواړم که نه، ان یحضرون چې هغه حاضر شي. اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ومن عذابه وعقابه ومن شر عباده، د شر د بندگان نه پناه غواړم او د شر د شیطان نه چې کله حاضر شي. نو جناب سیرت بیا دا کلمات چې وکانه عمر رضی الله تعالی عنه، د خدای پیغمبر فرمایي که دا کلمات څوک وایي که نه د خوب و د کېدو په وخت کې ووایي، نو فانه لا یضره، بیا وله دا د خوب ډار ضرر نه رسوي. وکان عمر رضی الله تعالی عنه یعلمه من بلغ من صبیانه، حضرت عمر صاحب چې رضی الله عنه مبارک صحابي و که نه، د رسول الله صحابي دی، دا الفاظ به
خپلو هغه بچیانو ته چې هغوی به دا تعلیم زده کوو، دا علم به زده کولی شو، دا کلمات به زده کولی شو، هغو ته به په یاد زده کول. بله. ومن لم يبلغ كتبه في سك أي کاغذ ثم علقه في عنقه. او که څوک به بالغ نه و او چا به یادولی نه شو، لکه اوس مثلا ماشومان دي خو نه شي یادولی، لکه واړه ماشومان دا کلمات به یې ولیکل او بیا به یې غاړه کې ورته واچول. نه ومن لم يبلغ، څوک یو د ماشومانو کې بالغ نه و نو کتبه فی سکین، یو کاغذ کې به یې ولیکل، ای فی کاغذین، کاغذ کې به یې ولیکل، ثم علقه على عنقه، غاړه کې به یې ورته واچول. دا غاړه کې اچول دا ګوره حدیث کې راغلی دي، ځکه د الله نوم باندې به هر یو خانه پناه غوښتی شي. که د الله نوم چې دی که ته د الله نوم یو په ځان یې چوف کړي که نه نو الله پناه درکوي. دارنګه که یو څوک چې دی هغه امی دی، هغه بیخي د الله په نوم پوهېږي نه لوستل کولی شي نه لیکل. هغه ته وایي چې نه لوستل کولی شي نه لیکل کولی شي، که نه هغې ته دا کلمات نوشته کړي او په غاړه کې واچي. خو بیا علماو ویلي چې هغه تعویض مثلا هغه دم چې هغې کې په قرآني حروف وي، د قرآن شریف حروف پکې، د الله نوم پکې، هغه به ټوټه کې نه ګنډي، هغه به پلاستیک کې تاوې او سرمنه پوخ به ورکړي. سرمن نه ده چې محفوظ شي، انسان دې سره تشناب ته ځي که نه، یا مثلا جنوب کېږي یا مریض کېږي، نو بیا چې د شي مثال لري لکه حافظ د قرآن. یو حافظ د قرآن تفسیر قرطبي دا لیکلي، د حافظ د قرآن غونډ قرآن شریف دې سنه کې موجود دي، لیکن تشناب ته هم ځي، جنوب کېږي، مریض کېږي که نه، که مشکل نشته. او دارنګې جناب صاحب چې اوس موږ تاسو سره ټلیفون د ټلیفون کې غونډ قرآن شریف پروت دی که نه؟ ولې نه، ټول دا مکمله مکتبه ده، د 13 لکه حدیث چې پکې و که نه، یا دا کتابونه پکې 2.5 لکه کتابه پکې، تفاسیر پکې، احادیث پکې، هغه مکتبه یې شامله چې ورته وایي. په دې ټلیفون کې موږ اچو که نه واچو؟ ټول ټلیفونونه دې ډک خو دا ټلیفونونه جب کې وګوره، دې سره موږ تشناب ته ځو، یعنې ځکه دننه پکې پټی ده. نو دغسې که چېرته دم یې تعویض په قرآن په سامانه کې پټ شي که نه، چې هغه د بد نظر دپاره وي، د مرض دپاره وي که نه. پیغمبر علیه السلام مبارک به اصحاب کرام ورته ویل د خدای پیغمبره موږ دا د جاهلیت په زمانه کې دمونه اچول، اوس به موږ ته راوایي که روا به نه وي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل تاسې د خپل دمونه ما ته راوړئ، ما ته پیش کړئ چې زه یې وګورم. نو کوم دمونه چې هغې کې به دا شرکي الفاظ و، لکه مشرکانو پخوا شرکي الفاظ به استعمالول، اوس هم بعضې ساحران، جادوګران، خبیثان او شرکي الفاظ په دمه کې استعمالوي، هماغه د شیاطینو تابعداري کوي. وتلو ما تتبع شیاطین علی ملک سلیمان دی که نه آیت دی. نو بیا د هغې استعمال خو غلط دی که نه، لیکن د صحیح الفاظو استعمال نبی علیه السلام به چې کوم الفاظ صحیح ویل دا پرې به صحیح ده، دا دم صحیح دی که نه. نو دا د هغه چا دپاره دلیل دی چې یو څوک یو ماشوم ته یو تعویض وکړي غاړه کې ورته واچي، خو داسې هم نه چې غونډه غاړه کې ورته پکې جوړه کړي. دا بعضې ماشومان چې وګورې غونډه غاړه کې ورته پکې اچولي که نه، نو په دې باندې بیا ډېر دلیل دا خو بېل بحث دی. اچ خبره مې په دې کې را چې بد نظر دپاره که نه، نو که څوک الفاظ ولیکي او دا ماشوم په غاړه کې واچي، په دې کې څه مشکل نشته، مشکل پکې نشته. نو جناب سیرت صاحب یعقوب علیه السلام پیغمبر دی، خپلو زامنو ته وایي لا تدخلوا من ابواب واحد، د یوې دروازې نه داخل نه شئ، وادخلوا من ابواب متفرقه، د جدا جدا دروازو نه راشئ. که بغا که نه، الله پاک وایي وایي داسې کار نه و، خو دا د یعقوب علیه السلام په زړه کې خپله یوه تلوسه وه چې بد نظر به یې ووایي که نه. یعنې پیغمبران چې دي هغه به هم د بد نظر دعاګانې دغه کولې. دا جناب سیرت صاحب پیغمبر علیه السلام فرمایي چې العین حق، عین د سترګو بد نظر دا حق دی. امام بخاري او امام مسلم دا حدیث نقل کړی چې العین حق، عین سترګې چې دی د بد نظر دا حق دی، او د بد نظر اغېزې ډېرې قوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث مخکې ما بیا ویم، پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایل لو کان شیء سابق القدر لسبقته العین، که چیرته یو شی د الله د قضا او قدر نه مخکې کېدی شوی نو سترګې به وړاندې شوې، دومره بد اثر دی. مسلم حدیث کې دا حدیث دی، د مسلم شریف حدیث دی.
د غسل حدیث بله یو سهیل یا سهل بن حنیف یو ځل غسل یې کاوه د دې بد نظر اثر. بله غسل یې کاوه. عامر بن ربیعه د هغه بدن ولیده، یو بل سړی چې نظر باز و، عامر بن ربیعه نومېده، د ده بدن یې ولیده. غسل کې سړی جامې وباسي که نه، نو بدن که سپین خو سپین معلومېږي، ښایسته ښایسته معلومېږي، که غټ غټ معلومېږي که نه. نو سهل ابن حنیف صاحب چې و غسل یې کاوه، عامر ابن ربیعه د هغه بدن ولیده او وویل ما تر اوسه داسې ښکلی بدن نه دی لیدلی، ما تر اوسه داسې ښکلی بدن نه دی لیدلی. نو په هغې وخت کې سمدستي سهل سمدستي ناروغ شو، سمدستي ناروغ شو که نه. نو ګوره دا ناروغي چې راځي دا یوه وجه یې دی چې انسان سترګې وهي، بدې سترګې چې وایي والې کار خراب دی. نو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمیل غلام یقتل احدکم اخاه، یو غلام داسې چې خپل مسلمان ورور وژني. غلام داسې غلام چې هغه یقتل اخاه خپل مسلمان ورور وژني. اذا رأى ما يعجبه فليدعو بالبرکه. هر کله چې انسان یو شی وګوري چې انسان تعجب کوي هغه شی، نو بیا دې څه کوي؟ نو بیا دې دغه دعا دې په برکت دعا دې ورته وکړي. انسان یو شی ویلي ګناه ښایسته ځای ولیده، خدای برکت پکې واچوي، د برکت دعا ورته وکړه. په سترګو یې مه وهه، په سترګو وال دا دینه منع راغلې ده. نو بیا جناب سیرت صاحب بیا عامر ته د غسل امر وکړه او د هغه اوبه په سهل واچول شوې او روغ شو. هغه مریض شو که نه. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایي چې هغه مریض شو، وی غلام یقتل احدکم اخاه، یو سړی د خپل مسلمان ورور وژني په سترګو. دې خو غسل کوو که نه، او دا صحابي لیدلی و. نو چې ویې لیده سمداسې مریض شو، وویل داسې ښایسته بدن ما نه دی لیدلی که نه. بیبي ته دروغوالي نبي صلی الله علیه وسلم وفرمایي چې یو غلام چې خپل یو مسلمان ورور وګوري که نه او ده له تعجب ورکړي او دا شی لکه بدن یې ښایسته دی او مخ یې ښایسته دی، هغه له دې د برکت دعا ورکړي خدای د ده په مخ کې برکت واچي. وایي ولې یو غلام د تاسې نه خپل ورور وژني؟ کله چې د خوښۍ شی وویني نو برکت دې ورته د برکت دعا دې ورته وغواړي. نو بیا عامر نه و، عامر صاحب چې نظره شوی هغه ته د غسل امر وشو چې غسل وکړه او د هغه اوبه په سهل واچول شي. هغه د بد نظر والا نه دی، لکه بعضې دغه ټوټکي او بعضې شیونه دا ښځې زنانه کوي، خو دا داسې نه ده چې قرآن او حدیث کې راغلي دي، یو شی په تجربه ثابت دي. هغه هم خاص اثرات لري، هغه ټوټکي تجربه ده که نه. دلته ګوره هغې باندې غسل وکړه، دا غسل په بل واچولې که نه مریض باندې، هغه مریض جوړ شو. نو دغه بعضې شیونه چې دي دا جناب سیرت صاحب اگر چې قرآن او سنت کې نشته خو بعضې شیونه په تجربه ثابت دي. وایي دا لکه دا څه چې دی د دې د سړي دا سترګې چې دی سړي دي که نه. نو وایي بعضې هغه دغه زموږ استاد چې مشرانو به ویل وایي هغه سترګه چې د شین رنګې غوندې سترګې شینورګې غوندې او دلته د سترګو کې بله سترګه غوندې لري او دغه ځای نه سړی کړوپي، وایي دې نظر دې سخت اثر کوي. او دا په خپله په سترګو مونږ تاسو لیدلی دي، په سترګو چې یو شی وګوري او دا بالمشاهده یې که نه، بالمشاهده یې دغه کیسې به ډېر وروسته انشاءالله وکړو. اوس د ماشوم ساتنه چې ماشوم دغه حدیث چې ما تیر که دا سنن ابن ماجه کې ذکر دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم به د حضرت امام حسن او امام حسین دواړه نوسین وکړه، هغه دا دعا به یې لوستله اعیذکما، هغه به یې پیدا مول ګوره اعیذکما، زه تاسې پناه غواړم، په تاسو باندې تاسو ته پناه در کومه بکلمات الله التامات من کل شیطان وهامات ومن کل عین لامات. د امام حسن بخپله رسول الله دمول او دا دم به پې ویو چې تاسو دواړه دمومه بکلمات الله التامات، د خدای په پوره کلمو سره، د الله پاک پوره کلمې په هغو هم دمومه. څه نم دموم؟ من کل شیطان وهامت، د هر شیطان هم دمومه او د هر حرکت د شي نه، ومن کل عین لامت، او د هر هغه سترګو نه
چې هغه انسان هلاکوي، هغه سترګې چې انسان هلاکوي. دا د بخاري شریف حدیث دی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي بد نظر انسان او اوښ دواړه قبر ته رسولی شي. ما کیسه کوله د بد نظر دواړه قبر ته رسولی شي. د قافلې والا کیسه خو موږ نه پاتې شو، منځ کې جمله معترضه راغله که نه. دغه انسان چې ورته ویلې که زما اوښه چا په نظر کړه زه هغه سړي سره پوهېږم، زما خو څوک نشي نظره کولی چې ما سره دم دی. ما سره دم دی. قافله په لار روان ده او ډېره ښایسته اوښه ده. نو هغه سړی هلته ناست دی چې دا ښایسته اوښه یې ولیده، داسې ورته ولیدل په دې سترګو، پوه نه شوې؟ بله صاحب. نو سمدستي ډوب چې اوښه راګوزاره شو او پړسک یې شروع کړې. دغه بل سړی چې ده سره د دې نظر دم و، دا علامه ابن قیم جوزي صاحب رحمه الله هغه په زاد المعاد کې دا دم ښودلی او هغه لوی شخصیت تېر شو. علامه ابن قیم خو لوی شخصیت تېر شوی. نو هغه سړي دا دم ویو، پوه نه شوې؟ بسم الله حبس حابسین وحجر یابسین وشهاب قابسین رددت عین العین علیه وعلى احب الناس الیه. ها بله. رددت عين العين عليه وعلى أحب الناس إليه فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. دا په وردم یو دم دغه سړي د سترګې بوټي راووتې، هغه نظر باز او اوښه نیغه ودرېده. الله اکبر. ګوره دا نظر ګوره چې حق نه وی نو دا په دې حدیث کې به نه راتلی او رسول الله مبارک په دې باندې حدیث بیان کړي او د قرآن آیات دی که نه بله صاحب چې مشرکان تا په سترګو وایي په سترګو دې خرابوي، پوه نه شوې؟ نو ماشومان امام حسن صاحب رسول الله مبارک د ماشومانو که نه بله د اصحاب کرامو عقیده هم دا ده چې لکه عبدالله ابن عباس فرمایي بد نظر انسان او اوښ دواړه قبر ته رسوي. انس ابن مالک صاحب روایت کوي بله رضی الله تعالی عنه چې پیغمبر علیه السلام د بد نظر لپاره رقیه شرعي یعنی شرعي دم اجازه ورکړې وه چې تاسو څوک چې بد نظر لري هغه به په دمونو باندې دموي چې بد نظره نه شي. امام نووي رحمه الله غټ سړی تېر شوی، امام نووي هغه وایي د اهل سنتو اجماع ده چې بد نظر حقیقت لري او د الله تعالی په اذن اغیز کوي. الله تعالی هر شی په الله تعالی په اذن اغیز کوي. د الله تعالی په اذن باندې هغه اغیز لري، اغیز کوي. دا د علامه نووي صاحب مبارک نظر دی. علامه نووي صاحب د بد نظر نه انکار کول د صحیح احادیثو نه انکار دی. ابن قیم صاحب خپله فرمایي وایي بد نظر د روح دا بد نظر څه دی؟ وایي بد نظر د روح یو ډول اغیز دی چې د نظر وهونکي له نفس سره وځي او د مقابل انسان په بدن باندې اغیز کوي. خدا د بد نظر نښې څه دي؟ نښې ډېرې مهمې دي شیخ صاحب. د بد نظر نښې څه دي؟ د بد نظر نښې د علماو د گفتارونو څخه او د تجربو د علماو د نښانو څخه د بیانونو څخه یو انسان ناڅاپه ناروغه شي. انسان یو دم ناڅاپه څه شي؟ مریض شي. ناڅاپه مریض شي. دا په دې باندې دلیل کوي چې بد نظر والی دا په دې باندې دلیل دی چې انسان سمدستي انسان چې بد نظر ووایي نو دا سمدستي مریض شي غریب. دا د علماو یو نظر دی چې سمدستي مریض شي. بل علامه د بد نظر دا ده چې انسان چې دی انسان د بد نظر د وجې نه یو دم د چې حالت پې راشي چې بې حسه شي یو دا بل نه دی. بل بې سببه سردرد، یو خو بعضې سردردي چې دا د سردرد د وجې، بعضې سردردي د معدې د تکلیف د وجې نه، یا بعضې سردرد چې دی هغه د ذوب د وجې نه، خو بعضې مرقي بعضې خو دغه سردرد دا بې سببه سر چې نه مرقی که نه نه د معده خرابه ده نه د بل تکلیف دی، ناڅاپه د سر باندې درد راغی، دا بې سببه سردردي دا د بد نظر یو علامه ده. دارنګې د بدن درنوالی، بدن یو دم دروند شي
ته دا سره څنګه چل را باندې وشو که نه دا د بدن ناڅاپي دروندوالی چې دی دا د بد نظر علامه ده. سخته سستي کار ته زړه نه کېږي. دارنګې د ماشومانو کې د ماشوم بېقراري او دوامداره ژړا، ماشوم همداسې بېقرار دی او دوامداره ژاړي، دا د بد نظر علامه ده. بله علامه د اشتها د منځه تلل، د انسان خوراک کوي او هو ته پلانکې څومره ښه خوراک کوي، د هغه اشتها ټک د منځه لاړه شي. دا د اشتها د منځه تلل چې دي، د اشتها د منځه تلل دا د بد نظر یو علامه ده. نو جناب اسرت صاحب د بد نظر چې دی د علامې چې دي علماو په دې ډول ښودلي دي چې بد نظر چې دی دا ډېرې علامې لري. یو سبب دا دی چې ماشوم ناڅاپه ژاړي که نه، دا نښې یوازې دا څومره چې دي د اشتها د منځه تلل شي، ناڅاپي کمزوري شي. یو ناڅاپه څه دی، ناڅاپه یو دم کمزوری شي، علت د کمزورۍ معلوم نه وي، ناڅاپه کمزوری شي، دا د بد نظر بله علامه ده. خو دا نښې یوازې د بد نظر دپاره ځانګړې نه دي، طبي ناروغۍ هم ورته نښې لرلی شي. لکه د خو دا بد نظر چې دی د ده شرعي علاج شته که نشته؟ د بد نظر مخکې ما خبرې هم وکړې، د بد نظر شرعي علاج د صورت الفلق او صورت الناس تلاوت سهار او ماښام درې ځله، درې ځله چې قل اعوذ برب الفلق وي، درې ځلې قل اعوذ برب الناس وي، درې ځله آیت الکرسي وي. الله به د هر قسم بدو سترګو د نظر نه ساتي. او یا د هر مانځه نه وروسته د خوب نه مخکې دا موږ ورته چارقل ویو که نه، قل اعوذ برب الفلق، یا قل هو الله احد اول نه شروع کېږي، قل یا الکافرون، قل یا ایها الکافرون اخره پورې، دارنګې قل هو الله احد اخره پورې، قل اعوذ برب الفلق اخره پورې، قل اعوذ برب الناس اخره پورې. پیغمبر علیه السلام مبارک به دا دعا چې ده دا دعا په ځان همیشه هره شپه چې به ده کېده 3 وارې به یې قل هو الله ویله، 3 وارې به یې قل اعوذ برب الفلق ویو، 3 وارې به یې قل اعوذ برب الناس ویو. نو بیا به په ځان لارښ بیا چوک دا غونډ لاس به په دې ټول بدن باندې تېرو که نه، ځان به یې په خپله دمو. دا چې کله دا صورتونه رانیدل شوي د خدای پیغمبر به ځان حتما په دې باندې دمو، او چې کله مریض شو بیا مور بیبي بیاشي صاحب دا دم پې اچو چې مریض ویل نه چې پاتې شو که نه. نو دا د دم دپاره دواګانې دي. او بل دم د بسم الله ارقیک من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيك. بسم الله ارقیک په نوم د الله دې دموم، من كل شيء يؤذيك د هر هغه شي نه چې تاله ضرر رسوي، ومن شر كل نفس د شر د هر نفس نه، ګوره شر هر نفس پکې راغی، او عین حاسد یا د عین سترګو د حسد کوونکي نه، الله یشفیک الله څه کوي شفا درکوي. بل استغفر الله العظیم و اتوب الیه ډیر ویل دا د بد نظر دپاره یو علاج دی. بل علاج یې شیخ صاحب وبخئ، آیا د بد نظر له امله زمونږ او ستاسو ډېری خویندې ورونه له دې شکایت کوي چې کاروبار مې خراب شوی دی، رزق مې تنګ شوی دی؟ بد نظر داسې کېدلی شي چې د هغه په رزق کې کموالی راشي، کاروبار یې له منځه لاړ شي؟ په هر شي باندې کم نظر بد نظر په هر شي باندې اثر کولی شي، په هر شي. خو یو سړی کاروبار موټر کې کوي، یو سړی دکان کې کوي، ونه شي. ما د مشرانو کیسه کولی، زمونږ په ځای کې یو غاټ ګټ و او زمونږ په کلي کې یو نظرباز و، وایي دغه نظرباز چې و خلکو ته دا ګټ ته اوس پلک چومه مخامخ د خلکو ته دا ګټ له اوس ګوره چومه مخامخ غره کې ولته غټ ګټ پروت چې اوه هو دا څومره غټ ګټ دی. خلکو قسم خوړی چې موږ ولیده یو دم دا غر نه دی، دې سره هلته مات شو، هلته مات شو او 4 پرچې شول، لاړې پرچې په هوا کې والوتې. یعنې داسې بد نظرونه شته چې د انسان په کاروبار اثر کوي، د انسان په دکان اثر کوي، د انسان په موټر اثر کوي. سترګې خو ډېر خراب شی دی. شیخ صاحب څنګه له بد نظره اوس چې کاروبار یې ختموي، اوس ډېر خلک د ګټې دپاره کاروبار کوي په تاوان بدل شي، همدارنګه ډېرې کورنۍ ډېر ښه اتحاد و اتفاقونه وو هغه په بې اتفاقۍ بدل شو، کورونه خلکو ته جهنم ګرځېدلي دي. اوس څنګه د نظربازانو ځان وساتي؟ بعضې نظربازان ښه درته معلوم وي چې دغه فلان سترګې لګېږي، خو هغه یا د فامیل غړی وي یا د خپلوان وي یا کلیوال وي
هغې نه خلاصون نه وي ځان څنګه وساتو هغه چې څنګه دې لیده هغه ته کاکا ستړی مه شې یو درود خو په رسول الله وایه یا ته درود وایه په خپل هغه به هم درود وایي یو نظر د بد علاج درود په رسول الله مبارک دی ځکه دا درود د رحمت سبب دی ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي من صلی علیه واحدة صلی الله علیه عشره څوک چې یو ځل ما باندې درود وایي الله پرې لس رحمت نازلوي نو دا بد نظر خو د غضب شی دی که نه که نه د غضب شی دی نو څنګه وایي کاکا یو درود خو ووایه چې په دې باندې پوه شي چې د کاکا ماما لالا که نه او خپل خپلوان چې خلاصېږي ته نه او نظر بازو څنګه چې راننوته نو ته وایي چې اللهم صل علی محمد که نه بس هغه مو چې اللهم صل علی محمد هم مسلمان دی که نه درود وایي چې درود دی او بس د هغې سترګو نظر ختم شي دا بهترینه طریقه د دې ده چې هر کله پوه شوي چې زما کاکا زما ماما زما لالا زما ترور زما مور په کور راننوته که نه فورا په کور کې اثر بدلېږي فورا په کور کې جنګ پیدا شي یقین وکړه موږ خپله لیدلي نو څنګه چې دا وي او سمدستي ورته اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نو هغه ته چې کاکا ته هم درود وایي په رسول الله چې درود ویو بس ختم بد نظر څه کېږي د رسول الله مبارک په درود باندې ختمېږي شیخ صاحب موږ تاسو چې ګورو بله صاحب ډېری خلک داسې دي چې ښه تقوادار او پرهیزګار وي هغه که نارینه وي که زنانه وي بله صاحب خو سترګې لګي او دا یو قسم عادت هم دی چې چا ته وګوري یا د چا کور ته وګوري یا د چا مالدارۍ ته وګوري یا د چا اولاد ته وګوري نو یو حیرانتیا حیران شي کېږي او حیرانېږي او یو اوه کوي چې هر شي ته چې وکتل ښه پوهېږي چې سترګې مې لګېږي خو بیا هم ځان متوجه کوي هغه څیز ته دا سړی د شریعت له مخې څومره مجرم دی نو دا خو د شریعت د مخې د مجرم دی لکه ساحر چې چا باندې جادو کوي او هغه په مقابل کې وژلی کېږي خو دا هم د دې سترګو د سر نه زیاتې دي دا باید اسلامي حکومت ته عریضه وشي که نه اسلامي نظام چې هغه دغه سړی چې دی بندي کړي چې ولې ته مسلمان په بد نظر باندې وهي په سترګو یې وهي که نه نو په شریعت کې داسې خلک اول خو دا دی چې د دې خلکو نه خلاصېدل سخت ځکه دي جامع کې دا خلک ډېر دي نو جامع کې ډېر خو ته مخکې نه خپل وظیفې کوئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې کارتې وایي په ځان سارو د ماښام دمه وه اسانه وظیفې رسول الله ښودلي که نه ځکه پیغمبر د خدای وایي څوک چې دا کلمات درې وارې سار وایي درې وارې ماښام وایي د جمله آفتونو نه به خلاصي د جمله غمونو نه به خلاصي که نه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم دومره قوي شی دی دا دومره قوي دم دی که څوک په ځان ووایي او په دې پورې چوف کړي بیا پرې به د نظر اثر نه کوي همدغه کلماتو چې خالد ابن ولید رضی الله عنه مبارک چې و که نه کفار ورته ویلې وایي چې هذه سم الساعه دا وایي سم هغه زهر دی چې سم دستي انسان وژني خالد ابن ولید صاحب هغه غونډ ګیلاس راواخیست غونډ بوتل وایي ته راکړه دا ستاسو دا زهر وویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم او په سر راواړول هېڅ تاوان یې ورته ونه رسو ګوره سخت زهر تاوان نه رسوي هغه ډېر خطرناک جوړ شوي خطرناک جوړ سم هغه خپل هغه وویلې هذه سم الساعه دا سم دستي هغه زهر سم دستي انسان مړ کوي او خالد بن ولید صاحب ټول وڅکل تاوان ورته ونه رسېد ځکه د الله په نوم یې عقیده وه او که د الله په نوم دې عقیده نه وي که نه او ویایه چې دا به څنګه شي که نه بیا اثر نه کوي ګوره د هر شی د الله پاک په نوم باندې به عقیده مضبوطه ساتي چې دا چې زه ووایم انشاءالله ټول هېڅ شی ما باندې اثر نه کوي بل علاج دا دی چې سړی وایي حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم دا کلمات د وکړه سر وایي وکړه د ماښام وایي نو د بد نظر نه به خلاصي نورو مصیبتونو نه به خلاصي نورو غمونو نه به خلاصي ټولنه کې ډېری خلک ماشاءالله وایي د چا چې ښه کور وګوري د چا ښایسته بچی چې وګوري وایي ماشاءالله ډېر ښکلی دی تاثیر لري ولې نه ماشاءالله خو چې هغه چې د الله پاک رضا وشي ماشاء الله یکن وما لم یشاء لم یکن دا خو د قرآن شریف کې آیت دی او حدیثو کې راغلي څوک چې هغه شی چې د الله پاک خوښه وشي هغه کېږي چې د الله خوښه وشي نه کېږي هغه نه کېږي نو ماشاء الله هغه چې وګوري چې ماشاءالله وایي نو خپل هغه بد نظري د منځه ځي نو دې دپاره علماو
قسمه قسم دمونه په کتابونو کې ښودلي دي، قسمه قسم وظیفې ښودلي دي که نه د بد نظر دپاره. د هر لکل داء دواء، دا یو مرض دی او د هر مرض دپاره الله پاک شیخ صاحب په ټولنه کې موږ یو بل څه لرو د بد نظر دپاره. زموږ ستاسو یوازې په افغانستان کې مختلفې ټوټکې دې دپاره شته. څوک چې څوک نظره شوی د اکثره زنانه د وړو یو څه سیسټم کوي، هغه وړه تاویي او سر نه او څنګه بیا په یو دیوال ولي. زموږ په مشرقي کې څوک چې نظر شوی یا په د دې شک وي نو هلته ورته هغه لوګی کوي، هغه ماڼو وي او هغه نور ماڼو سپېلني او دا سپېلني. حتی زموږ ستاسو په ډېرو پخوانیو شاعرانو هم په دې اړه په دې یاد کړي دي په شعرونو کې که نه، چې ماڼو لوګی که او سپېلني لوګی که. بعضې وخت کې داسې اوازونه راپورته کېږي وایي دا لوګی کول دا شرک دی. شرک خو معلوم شی دی، دا خو یو تجربه ده چې انسان یې کوي. بله یو تجربه ده، دا نه قرآن کې شته نه په سنتو کې شته، لیکن پخوانو خلکو تجربه کړې ده. متوجي؟ اوس ډېر خلک وایي هلکه که دا خمزورې وخوري، خمزورې دانې معده دې ښه کوي، دا شکر ته ښه دي. نو دا خو نه قرآن کې شته نه سنت کې شته. متوجي؟ بله. خو لیکن دې خلکو تجربه پې کړې ده. و دا ډېر بوتي چې دا دعاګانې چې موږ او تاسو خورو، ډېر دعاګانې ده چې زموږ او تاسو پخوانو خلکو به هلکه وایي دا دغه چې دی دا خمزوری چې دا د معدې دوا ده. بله. دا چې دانې وخوري معده دې بېرته جوړېږي او دا د شکرې دوا ده. شکر مرض دې سره جوړېږي. متوجې؟ سپېرکۍ وخوره، ګېډه کې درد دی هغه درد ښه کېږي. دا خو نه سپېرکۍ قرآن کې راغلي، دا سنتو کې راغلي که نه. متوجې؟ نو بعضې شی نه شي لکه بادیان وخوره، بادیان په اوبو کې ګرم که یو وڅکه نو هغې سره ستا د زړه تکلیف ښه کېږي. ګرمې اوبه وڅکه چې په ډېر تکلیف راغی اوبه ګرمې که وڅکه ستا درد د زړه فوراً جوړېږي. دغه بعضې شیونه چې دا پخوانو خلکو کړي دي ټوټکې موټکې، دا ټوټکې نه دي، دا خو تجربې دي. قرآن او سنت کې نشته، خو تجربو باندې یو شی ثابت دي. ګوره دلته هغه صحابي هغې ته غسل وکړه، هماغه اوبه په دې بل صحابي واچولې، جوړ شو. دا یو طریقه وه. نو دا طریقې چې دی داسې نه ده چې هر هغه شی چې په شرک، ګوره شرک معلومه، شرک خو معلوم شی دی. هغه څوک چې د الله نه بغیر د بل چا بندګي کوي هغې ته ویل کېږي مشرک. ما ته یو ورځ چا ویل چې مولوي صاحب ته ډېر ښه سړی او سړی معلم و، خو یو کار در کې بد دی. ما څه کار در کې بد دی؟ ویل شرک. څه خفه شوم شرک او شرک. نو ما ورته چې دا شرک چې دی دا خو داسې یو شی دی ما ته وښوده چې پیغمبر علیه السلام الله فرمایي لئن اشرکت ليحبطن عملک ولتكونن من الخاسرین. زما ښه سړیتوب خو داسې نه منځه ویوړه، ښه سړی خو نه شم ځکه چې مشرک ښه سړی امکان نه لري. نو مشرک ما پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي که تا شرک وکړه، پیغمبر علیه السلام ته الله وایي ليحبطن عملک، ټول عمل دې برباد بشي او ته به د زنکارانو نه شي. نو د خدای پیغمبر ته چې دا خلک دا خبره کوي، نو ما کې چې دا شرک الفاظ شرک څه شی دی؟ ولا دا طالبان چې دي ستا لاسونه چپ کوي او دې له سر ښکته کېږي. ما ورته دا خو د پیغمبر حدیث دی، دا لاسونه چپ کول که شرک یې دا صحابو دا کار کړی. ما ورته حدیث وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فی قصة، وده کیسه ده. قال فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. ابن عمر سے وایي موږ یو غزا نه راتلو پیغمبر علیه السلام ته یو بل نه مخکې والی کړو، وړاندې والی کړو. موږ ټول صحابه وایي موږ پیغمبر علیه السلام راغلو فقبلنا يده. رواه ابو داود وقال هذا حديث حسن. رسول الله مبارک لاس مخکل نو که دا لاس کولول شرک وي. ابن عمر صاحب غونې شیخ صاحب چې د عبدالله بن عمر صاحب هغه کار کوي چې رسول الله مبارک به کړی و، او بیا ټول صحابه چې جهاد ته راغله د پیغمبر لاس مبارک به ښکلاو که نه. د پیغمبر د خدای لاس ته نه دی ورپورته کړی چې ما لاس موچه که، خو صحابه به سر ښکته کوو که نه. نو ما ورته ګوره زه به تا دا خبره خو دې دا ما ګور دې له حدیث له غوږ کې ده، زه له حدیث ویم د پیغمبر احادیثو باندې عمل وکړه. امام بخاري یو حدیث نقل کړی چې کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مبارک وفات شو او د ازواج مطهراتو د حضرت عایشې رضی الله تعالی په کوټه کې پروت او څادر یې پرې وار کړ. فدخل علیه ابو بکر، د بخاري حدیث دی. ابو بکر صاحب پې داخل شو او څادر مبارک ته الله مخ نجیک. دا خبره زه عربي کې ځکه نه کوم چې دا خلک څوک بیا عربي وخت تېرېږي
او هغه عربي باندې څوک نه پوهېږي هغه خوران ته مشکلي نبي علیه السلام مبارک نه ابوبکر صاحب صادر جک او وقبل على جبهته الله ورخکته شو وکب علیه ابا بکر وکب علیه ابا بکر حضرت ابوبکر صاحب پې ورخکته شو وقبل على جبهته په تندي باندې رسول الله مبارک وفات کې ښکل او وقال افداك ابي وامي يا نبي الله د خدای پیغمبره زما مور پلار ته قربان شي رواه البخاري امام بخاري دا حدیث نقل کړی نو مالک دا مطلق شرک دا کته کېدل شرکی کنه نو وایي چې نه دا خو انحنا ده ما د انحنا په دوه قسمه ده ګوره ته انحنا باندې نه پوهېږي انحنا نه خو من نه راغلی خو د یهودو فعل دی بله که فکر دی یهود چې هغه کوي داسې کوي کنه لسرخه ده دا د یهودو فعل دی خو دا انحنا بیا په دوه قسمه ده یو انحنای قصدي ده یو انحنای ضمني ده انحنای قصدي باندې قصدن چل داسې کوي دی نه خو منع راغلی په حدیث کې پیغمبر صلی الله مبارک ته منع کړی دا کار مه کوه اصحابي ته وایي کنه یو انحنای ضمني ده ته د یو استاد لاس ښکلی د مور پلار لاس ښکلی کنه لکه پیغمبر صلی الله د مور پلار نه موږ ته بهتر و النبي اولا بالمؤمنین وازواجه امهاتهم نو ګوره پیغمبر علیه السلام لاسونه نبی علیه السلام به چې کله بی عایشې بیبي فاطمې رضی الله عنها مبارک کره ورغی د حدیث کې مبارک ټول راغلي حدیث نبی علیه السلام به لاس وله پاسېده او د رسول الله لاس به په خپل ځای به یې کېږدي زما په ځای پلاره کښېنه او کله به چې بی فاطمه رسول الله کره لاړه نو رسول الله مبارک به له ځای نه پاسېد د فاطمې لاس به یې ښکلاو سبحان الله زید ابن ثابت صاحب وایي موږ ته امر شوی چې د رسول الله مبارک د اهل بیت تعظیم وکړئ د هغوی احترام وکړئ نو د هغوی لاسونه به یې چپ کول که نه یعنې دا په ډېرو حدیثو کې په ډېرو حدیثو کې دا راغلي صحابه کرامو او په ډېرو حدیثو کې دا راغلي امام بخاري صاحب امام مسلم صاحب شاګرد دی دا امام مسلم مقدمه کې ته وګوره هغه لیکي د خپل استاد تعظیم دپاره لیکي احترام دپاره لیکي وایي دعني یا استاد اقبل رجلیک استاد پرېږده د خپې دې ښکلې کړمه او ګوره یهودان چې وو دوه یهودان پیغمبر علیه السلام ته راغلل که نه فسألاه عن 9 آیات بینات د 9 شیونو سوال پیغمبر علیه السلام نه وکړه چې دا موږ دین کې څه دی که نه هغه حدیث کې د الفاظ راځي نبي علیه السلام ورته ویل دام حرام دی دام حرام دی دام دا که نه دا شی نه او ورته ویل تاسو باندې ځان ته یهودو د خالي د ورځې ښکار حرام دی نو دا پیغمبر علیه السلام مبارک چې دا خبرې وکړي نو فقبل یدیه ورجلیه دې دواړو یهودو د پیغمبر علیه السلام لاسونه ښکل کړل هغه خپې ورته ښکلې کړي وقالا نشهد انک نبی موږ ګواهي کوو چې ته پیغمبر یې نو که چېرته ګوره هغه شیونه چې د خدای پیغمبر منع کول خو زموږ دین کې نه و که نه دین کې نه و نو منع کړي دا کار مه کوئ که چېرته اوس دا لاس ښکلول یا د خپې ښکلول زموږ دین کې نه وی نو بیا پیغمبر اسلام به ورته ویلی چې دا زموږ دین کې نشته دا کار مه کوئ دا کار مه کوئ تاسو دا کار مه کوئ چې ما لاسونه مشي کوئ یا زما خپې ښکلوئ چېرته رسول الله چېرته پرېښوده نو جناب سیرت صاحب بعضې خلک داسې دي چې هر شي له شرک نه شرک ځان ته معنا لري ځان ته اقسام لري که نه الله دې موږ تاسو ټول د شرک نه وساتي د شرک نه بدترین عمل په دنیا کې نشته ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء الله وایي هر ګناه بخم شرک دې نه بخم شرک دې نه بخم شرک دې نه بخم نو شرک هغه ګناه ده چې لقمان حکیم صاحب خپل زوی ته وایي ای ابنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم نو شرک د الله نه په غیر د بل چا بندګي کول د بت ته سجده کول یا پیغمبر ته د عبادت په ځای سجده کول یا ولی ته سجده کول دا حرام دي نو دا لاس ښکلول او دغه شی نه لکه دا تا چې ویل چې لکه یو ډوډکۍ وکړه نو شرک یې وکړه نه دا خو داسې دغه نه دی چې د هغې د عقیده خو نه چې دا جوړول کوي جوړول خو رب العالمین کوي همدا عقیده دې که وساتله چې اوس دا ډوډۍ خو د ډوډۍ مې مړی همدا شرک دی دا خو مړی خدای پاک ډوډۍ خدای نه مړی او دا عقیده د ډېرو ده او دا خو سبب ډوډۍ خو سبب د چا دی د مړولو دا عقیده په ټولنه کې د ډېرو ده هو که نه د هر چا ده چې وایي بس ډوډۍ خورم هغه د شي چې هغه خو اصلي کې دغه یې که نه لکه نه پې پوهېږي خوران لیکن زه د خبره کوم چې که عقیده دې دا شوه چې دا اوبه زما تنده ماتوي تنده خو دې ماتوي خو د چا په اجازه یې ماتوي د الله دې کې اثر دی چې تنده ماتوي خو دا به داسې نه وی
که نه چې د اوبو زه جوړ کړم دوا برخه خلکو وایي زه دې جوړ کړم مولوي صاحب زه وایم کمکل الله جوړ کړی هغه غلام چې هغه چې دمونه یې اچول که نه او بادشاه ورته راغی چې ډېرې تحفې به درکړم ان شفیتني که ما له شفا راکړه هغه وایي انما یشفي الله الله شفا ورکوونکی دی که نه زه خو یو شی باندې اچوم دغه زه یو سبب یم جناب مشر صاحب یو ورځ مکې مکرمې ته موږ عمرې ته لاړو نو زما یو ملګری و د هغې په دې غاړه کې تعویذ و عربان خو تعویذ ډېر بد مني او تعویذ چې دی غټ خلکو دپاره ښه شی دی هم نه هغې به یې په ځان دعاګانې هغې امي و که نه امي خلک چې خو بیا ځان باندې دم نه شي ویلی خو یو شی په غاړه کې چې د الله نوم پکې د الله نوم باندې پناه وړل څومره ښه شی دی که نه نو هغه نه چې کې سر چې کله ورته وایي ایش هذا دا څه شی دی وایي هغه په عربي نه پوهېږي ما ورته ویل خپله چې هذا تعویذ دا تعویذ دی هغه ورته ما ته ویل چې الله یعوذک الله پناه ورکوي الله پناه درکوي دې له شي ضرورت دی د هغې په سر باندې خوله ما ته هلته خو ډېره ګرمي ده اصل خلت ایمان لکم معلومات نه تصنع بهذا په دې شی کې هذا قلان صوتي دا زما خولۍ ده ما تصنع بهذا وان څه کې هذا يسترني من الشمس دا مې د لمر نه پناه لمر نه مې سر ساتي ما الله يسترک الله دې ساتي کنه دې څه ضرورت دی الله يسترک الله دې ساتي پټوي ستا سر الله پاک ساتي که نه وایي هذا سبب دا خو یو سبب دی ما هذا ایضا سبب دا یو سبب دی دا که چا د عقیده وساتي چې دا تعویذ مې جوړوي خو مشرک شو که نه که دا عقیده وساتي چې دا شی ما د لمر نه پټوي خو نه خدای ناخواسته کیدای دا نه شي الله ما الله دې کې اثر اچولی که نه او سبب دی دا ټول اسباب دي و موږ دا ډاکټر ته ځو نو ډاکټر خو موږ له شفا نشي راکولی خو دې دوا کې شفا څوک شي الله جل شانه شي متوجه دارنګه د ادم کې شفا څوک شي الله پاک شي که د چا کې د دا و چې د ادم کې خپله شفا دا زه یې چوم نعوذ بالله منها یا ډاکټر وایي زه دا شفا ورکوم ما دا دوا زیخه کوم په نه شي دا خو شرک دی که نه همداسې ده شیخ صاحب راځو د خپرونې پای شیبې دي او یو ځل بیا سره دی چې مخکې تاسو مهرباني وکړه ډېرې دعاګانې اذکار مو وښودل لیدونکو ته که په آخر کې یو ځل بیا داسې یو دعا تکرار کړئ چې هغه څوک چې دغه نښې پکې وي پوهېږي ډاکټر ته لاړ شي ټسټونه وکړي روغ جوړ وي خو بیا هم دا په تکلیف وي یا په کورونو کې دغسې بېاتفاقي یا خپله پوهېږي چې موږ نظره شوي یو هغه نښې ټولې ورته معلومي خو لا علاجه وي علاج ورته نه وي معلوم یا زموږ خپرونه له هېواده بهر ډېره لیدل کېږي او هلته داسې څوک نه وي چې دوی مراجعه وکړي علماو ته ورشي یا علما وخت نه لري یا بعضې علما په دې عقیده نه لري داسې په لنډه کې هغه دعا ورته ووایي تر څو په خپل کور کې هغې عملي کړي الله صحت زه به داسې دم ورته وښیم چې هغه علما چې نه مني هغه هم مني او که مني یې خدای چې هغه مني پیغمبر د خدای چې کوم خبره کړي هغه علما هم مني او خلک ټولې خلک مني اهل حدیث هم مني اهل سنت ورته وایي ټول ځان ته وایي دا ټول ډلې چې ځان ته نومونه ږدي که نه دا ټولې مني قل هو الله احد درې کرتې قل اعوذ برب الفلق درې کرتې قل اعوذ برب الناس درې کرتې بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې کرتې آیت کرسي کې ورته درې کرتې دا به ځان ته چارو د ماښام دموي د جمله افتونو جمله غمونو جمله بد نظر نه به خلاصي مننه شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شیبې دي له تاسو مننه کور مو ودان خوشحاله او کامیاب اوسئ قدرمنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ او خپرونه مو ولیده او په خپرونه کې شیخ صاحب نو بیا په آخر کې تاسو ته علاج ډېر اسانه کولی شئ چې ټول خویندې ورونه همدغه نسخه په خپلو کورونو په خپلو بچیانو په خپلو خویندو ورونو او په خپلو اولادونو باندې عملي کړو او کوم مشکل پکې نشته او نه پکې کوم تکلیف شته او نه کوم ډېره سخته نسخه او علاج و الله دې وکړي چې هغه ستاسو پوښتنې چې د نظر په اړه وي هغه په دې خپرونه کې حل شوي تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لوی او مهربانه رب سپارو هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او الله مو له بد نظره وساته